بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو. تاسو ګورئ خیبر پښتونخوا ټایم د پیښور سنټر نه نیغ په نیغه زیم فوزیه بخاري او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب. جی قدرمنو کتونکو تاسو په ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به خوشحال به او څنګه چې تاسو پته ده چې د محرم د شپې ورځې شروع شوي دي. ډېر د احترام، ډېر د عقیدت او ډېر د عبادتونو د شپې ورځې دي. په دې کې د دغه ټولو خبرو ډېر خیال ساتل پکار دي، خو بیا ورسره د خیر ښېګړې کارونه، نیکي او دا ټولې خبرې هم داسې دي چې نور انسانانو سره یا نورو خلکو سره خیر ښېګړه دې باندې هم عمل کول پکار دی. چېرته چې موږ د خیر ښېګړې د کارونو خبره کوو یا ذکر کوو، نو په دنیا کې داسې ډېر خلک موجود دی اوس هم، او بیا په خصوصي توګه باندې چې کله موږ د پښتنو خبره کوو داسې بې شماره خلک موجود دي چې هغې اوس هم خلکو سره د خیر ښېګړې کارونه او بیا د انسانیت د فلاح بهبود دپاره د هغې د ښېګړې دپاره مختلف کارونه کوي، مختلف تنظیمونه وي چې هغې جوړ کړي وي او مقصد هم دا وي چې هغې د خلکو په کار راشي. نن هم موږ سره په سټوډیو کې ډېر یو خوږ دروند میلمه موجود دی چې هغې هم دغه فلاحي کارونه کوي په خصوصي توګه باندې د پښتنو دپاره. د دغې میلمه پېژنګلو به تاسو سره آفتاب کوي. ډېره مننه. او تاسو ډېره ښکله خبر را جوړه کړه چې یاره خاص کر زموږ مسافرونه چې په بهر ملکونو کې ته څومره مسلې او کشالې راشي نو دا سوسایټیز داسې خلک موجود وي چې هغې هر قسمه د هغه واسدس کوي، هغې که مالي معاونت وي، که د صحت حوالې سره یا د ماشومانو کفالت بل څه نو هغه دغه سوسایټیز کوي. موږ سره په سټوډیو کې د وخت کې موجود دی ملک ناور خان وزیر چې دی. ملک ناور خان وزیر، السلام علیکم. تاسو په پروګرام کې تاسو ډېر ښکلي وایي، ډېره مننه ستاسو د راتلو. ملک ناور خان وزیر صاحب چې دی نو دی پښتون زموږ څومره سوسایټي ده په قطر دوحه کې د هغې چیرمین دی، د هغې ارګنایزر دی. هلته چې څومره مسالې ستونزې کشالې راځي نو دی له راځي، دی هغې مشر دی. دې سره به دغې حوالې سره خبرې اترې کوو. ملک صاحب ستاسو رقم د سره تعلق دی په پاکستان کې؟ جی زه بیسیکلی شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. صحیح. خاص کر ای پی پکیر چې کوم ځای کې دی مزار چې کوم دی هغه دی هغه بالکل زموږ پکیر ایپي والا بالکل ډېر تاریخي صحیح. او دلته اسلام آباد کې 25 سال نه راغلی هغه ځای نه. صحیح جی. دلته مشران مو چې کوم دی اسلام آباد کې دی، زه خپل قطر کې مثلا بچي هلته دی قطر کې. او قطر کې څومره وخت وشو چې ستاسو؟ قطر کې 20 سال تقریبا پوره شل کال. او قطر کې څه کار روزګار څه دی ستاسو هلته؟ قطر کې بس الحمدلله غزي کې اوس مو خپل کنسټرکشن کمپنۍ ده، بس روزګار روان دي. روزګار روان ده. خجیدار ته وایي کنسټرکشن کمپنۍ کې خو تاسو سره پاکستانیان یا زموږ د ملک خلک یا د نورو ملکونو خلک روزګار هم ډېر زیات کوي که نه، لکه دغه به وي که نه مختلف لیبر شو فورمین شو دغه شو. بالکل هغه کې لکه مختلف داسې وي چې مختلف ملکونه خلک هم راتلی شي. موږ خپل کوشش دغه کوي چې یاره موږ د خپل ملک نه خلک ویزي چې هغه په روزګار باندې شي. صحیح. بالکل اوس هغه تقریبا د 2-3 ورځې موږ پوسټ کړی وو، تاسو به لیدلی وي. موږ د هغه ځای کې انجینران پکار دي. صحیح جي. موږ کوشش دا کوي چې یاره چې دغه موږ د پاکستان نه ولېږي که نه، لکه هغه ځای کې چې کوم زموږ سره سپونسر دی هغه خو دغه ویلي وي چې یاره مثال یا د انډیا طرف نه وي د بل طرف نه وي چې موږ ته دغه انجینران راولئ که نه. بیا موږ کوشش دا کوي چې یاره چې موږ د خپل ملک طرف نه و دغه انجینران ملاو کړي هلته یې ولېږي. صحیح. ښه ناور خان صاحب، اوس لږ ساعت مخکې څنګه چې آفتاب هم ذکر وکړو او خلک به هم یقینا دې وخت کې پروګرام ګوري، د هغې په ذهن کې مختلف خبرې وي چې دا خو ټیک ده په قطر کې خپل کنسټرکشن کمپنۍ ده، خو نور څه نو لږ شانتې موږ ته په تفصیل کې دا ووایه چې هلته کې تاسو د پښتنو دپاره د هغې د خیر ښېګړې دپاره د هغې د فلاح دپاره څه قسمه کارونه کوئ او دا سوچ او فکر تاسو ته څنګه راغلی؟ دا خو داسې د ټولو نه مخکې زه دا ووایم چې زموږ د هغه مشرانې چې د 20-25 سال نه مخکې دغه اورسز د جوړ شوي دي، خو د موږ دپاره د مستقبل عوامو دپاره هغه ځای کې چې کوم کار کړی دی زه ووایم چې هغه زه ډېره شکریه ادا کوم. ځکه هغې چې کوم هغه ځای کې دلته د موږ کوم رسم رواج دی، کوم طریقه کار دی، موږ هغه ځای کې دغسې دی. لکه کومه خبره تا وکړه هغه ځای کې موږ دغسې کمیونټي دو، هغه ځای کې موږ د خپل د پښتنې په میانځ کې چې کومې مسایل راشي بیا موږ دا کوشش کوي چې یاره دا هغه موږ نه د دولې حکومت طرف ته دا خبره لاړه نه شي چې موږ دغه خبره په خپل منځ کې حل کړي. صحیح جي. بیا موږ لکه هغه کسان راوغواړي چې په منځ کې خبره راغلې وي او داسې مشران هم ورته وکړي چې هغه مشران وي چې هغه کسان مو د خبره خلګي بیا کوشش دا کوي چې خبره موږ په خپل منځ کې صحیح جي. دا کر خپل که د حکومت سره چا داسې مسله وي لکه یو لیبر دی
داسې مسلې راشي د انشورنس حوالې سره بل څه خبرې بل څه مالي معاونت یا چې چا کپیل ته پیسې نیولي نو هغه هم تاسو منډه تړې وښی که هغه سړی لکه اوس زه فرض که زه لاړم قطر ته زه هلته روزګار کوم نو زما خو به هلته څوک هم پېژنګلونه وي ما ته څه مسله راځي نو هغه به تاسو له راځي حکومت له ځي که نه خامخا خپلې پښتنو چې کوم مشران دي دغه یې سره به خبره کوي نه دا بالکل لکه ځا خبره راشي چې یو کاس ته هغه ته کومه مسله جوړه شوله حکومت طرف نه بیا هغه چې کوم خپل مشران دي لکه څنګه موږ شولې د هغه سره دغه مشوره وکړو بیا موږ هغه مشران هغه ځایونه ته درېمې چې د دې خبره په حل کېږي که نه بیا موږ هغه کوشش کوي لکه ټول هغه مشران چې کوم هغه کوشش وکړو د خبره حل کېږي صحیح ښه ناول خان صاحب په عام توګه باندې دغه ځایونو کې بلکې هر ځای کې چې کوم ځای کې مسافر زموږ پښتانه وروڼه دي دغې بېشماره مسلې وي او ظاهره ده هلته کې د دې نه خو څه خبره اورېدو والا وي او نه داسې خپل خپلوان وي مشکلات ورته وي نو دغه ځای کې که فرض کا خدای دې نه کړي چېرته چا اکسیډنټ وشي یا خدای دې نه کړي څوک مړه شي پکې وفات شي یا داسې وي چې یو کس په روزګار باندې او روزګار یې لاړ شي نو په دغه سلسله کې بیا تاسو دغه خلکو سره څنګه مرسته کوئ بالکل هغه ځای کې زه دا وایم چې پښتانه چې هر چېرته دي که هغه قطر کې دي که امارات کې دي که نره ملکونه کې دي و پښتانه خپله یوه کمیونټي جوړوي دغه شان تمیش قطر کې هغه ځای کې خپل یو یونین دی د ډرایورونو چې کله هغه یو سړی لسنس سر واخلي هغه د ټولو نه بیا مخکې لوړ شي هغه ځای کې خپل نوم چې کوم د هغه درج کو هغه دی کې چې ډرایور شي نو اندراجو کې چې زه ډرایور شوله که نه چې کله هغه ته بس مسله جوړېږي یا له دا نه جوړه چې مسله جوړه شي بیا په ټولو نه مخکې خو هغه ځای کې خپل انشورنس وي حکومت طرف نه خو چې کله یوه داسې خبره وي چې هغه ځای کې انشورنس یې نه مني حکومت یې نه مني و خبره په ده باندې راشي تقریبا 2-3 لکه ریال وي دا خو د یوه کس لپاره ډېره غټه خبره ده بیا هغه دپاره موږ دغه یونین جوړ کړی دی چې بیا په ده باندې څومره پیسې راغلي وي بیا هغه موږ ټوټل کړي چې څومره ملګري په یونین کې وي په هغه باندې ټوټل کړي چې څومره پیسې په کاس باندې راشي بس هغه پیسې ورته جمع کړي او د ده مسله چې کومې هغه په حل کړي ښه جي او دې نه علاوه چې څوک وفات شي یا څوک معذور شي نو لپاره هم څه چندې سیستم شته دی هغه تاسو بالکل هغه چندې چې کومې دي هغه چندې دغه څه په قطر کې مخکې خو پښتانه کامي د ټوله پښتنې لکه یوه چنده وه که نه 2 روپۍ وه 5 روپۍ وه اوس الحمدلله لکه پښتانه ډېر زیات دي قطر کې او اوس خپل داسې قومونه دي چې مثال یوه قوم کې ډېر خلک راغلي دي قطر ته که نه بیا خپل قومې چې کومې دي هغه د چندې هغه کمیټۍ جوړې کړې دي دغه زموږ خپل شپږ اووه قومه چې کومې دغه کمیټۍ جوړه ده 20 روپۍ مو سره ایښي دي چې کله هغه داسې وفادګي جوړه شي بیا موږ اعلان وکړي په میاشت کې نه تقریبا هغه مړي تر څنډه چې کومې دي 60-70 هزار روپۍ جمع شي 60-70 هزار ریال 70 هزار ریال جمع شي زه وایم چې دا یوه ډېره د میږ د پښتنې دپاره د یوه ډېره د قدر د وړ خبره ده ولې چې هغه ځای کې د نرې ملکونه خلک چې کوم دي دغه مثال انډیان شول یا مثال نیپالي او بنګال دغه خلک چې هغه کله دغه واقعه جوړه شي بیا هغه ته چې کوم دغه مړه ایښی وي و دې سره د ټیکټ روپۍ نه وي که نه بالکل جي بیا هغه ته د ټینشن کېږي میږ الحمدلله چې کله هغه داسې مسله جوړه شي هغه سره په مخ یو 2 کسان و هغه مړی چې کوم هغه ټیکټ سیټینګ ورته وکړو ورسره 70-80 هزار ریال و دغه فیملی ته ورسره وروړي دا ډېره ښکلې خبره ده جي صحیح ښه فیملی ته هم لکه هغه ورته لکه فیملی کفالت بیا هم کوي که نه هغه ورته راشي دا ډېره غټه خبره ده ښه نور خان صاحب هسې په عام توګه باندې چې کله موږ د پښتنو خبره کوو نو خوشحال بابا هم ویلي دي چې په پښتنو کې اتفاق نشته دی کاش دی کې اتفاق پیدا شي زمونږ خلکو کې په عام توګه یو خو زمونږ لیډر نی معلوم چرته بل مشر هم نی معلوم بل اتفاق چې دی هغه زموږ په خلکو کې نه وي خو چې کله زمونږ دغه وروڼه کله مسافر شي او په نورو ملکونو کې شي نو بیا د دې مجبوري شي چې دی قانون خاص هم دغه ځای فالو کوي خو بیا د دې دا مجبوري شي چې هلته کې یو بل سره ډېر په اتفاق باندې اوسېږي نو تاسو د دغه ځای پښتنو کې د دې مسلو نه علاوه هم دا تاسو ګورئ چې هغې کې ډېر یو اتفاق وي ډېر پکې یو مینه وي ورورولي پکې وي داسې څیزونه تاسو ته په نظر راځي دا بالکل لکه یو انسان چې یو ماحول ته لوړ شي جی لازم په ماحول کې چې څه کېږي هغه زده کېږي که نه زه دا وایم چې عرب کې خصوصا زه د عرب خبره وکړم خلیجي خبره وکړم لکه دغه ځای کې ټوله نه مخکې لکه د دغه خلک اتفاق چې کوم جوړ دی چې د نن دنیا ورته محتاجه ده قطر ته درومي امارات ته درومي سعودي ته درومي دا د ټولو نه من خبره کومه ده چې هغه خلک اتفاق دی چې کله د دې اتفاق دی او د دې ملکینه چې کوم دی جوړ شوی دی و دله د بدقسمتۍ نه که ته سوچ وکړې
زه بیا چې دغه است میر ملک هغه اتفاق چې کوم دی هغه داسې نشته لکه څرنګه چې دغه خلک کې دی صحیح دغه په وجه باندې د میر څومره هغه پښتانه دي دغه ځکه اوسېږي زه بیا چې دغه ماحول په لول باندې دی چلیږي د دې په میانس کې اتفاق شته دغه کمیونټي جوړیږي غونډې جوړیږي بالکل او د اتفاق ډېر غټ برکات وي غټ خبره د اتفاق بس الله دې چې په پښتنو کې هم دې پورې دغه چې راشي اتفاق د تاسو سره کمیونټي خبرو کا یا د غونډو پروګرامو کو د غونډو کې داسې مشاعرې شوې یا ډېر په قطر کې یا مختلف ملکونو کې چې زموږ کم پښتانه ویل ته مشته دي ای روزګار کوي نو هغه خپل پښتانه راغواړي ای د مشاعرې پروګرام کوي د میوزیک ادبي پروګرامونو کې تاسو داسې کیږي قطر کې هم دغه کیږي بالکل قطر کې کیږي هغه کې مشاوره کیږي جی او لکه څنګه دلته د ملک هغه پروګرامونه کیږي ودینه کیږي او دغه څه قطر کې زوی چې د دې جنا چې خوندور نه وي کم نه دي کنه عمده سي کیږي عمده دغه څه کیږي هغه کې اوپن پروګرام چې کوم دی صرف د غزي کې وطني خلک چې کوم دي بیا خصوصا پښتانه زوی چې نره داسې د نره ملکونو خلک داسې غانشته پروګرامونه لکه څنګه د موږ د پښتانه ویل چې میر څنګه چې کله هغه د واده پروګرام وي به دغه هغه خیمه لاګه کو او پروګرام جوړ کو ملګری ټول خبر کو لکه څنګه دلته کې و په هغه شان د غزي ګډل خلک سره په یوځي باندې شي جمع شي او خوشحالي دغه سمنو کوي لکه څنګه دلته پاکستان کې صحیح او دا ډېر خپل خبره ده چې زموږ په عربو کې خاص کر په عربو کې مسافر دي په خوان حالته روزګار کوي هغه ژوند کوي چې کلم هغه راتنګ شنو د مشغوله لپاره سره لکه تاسو د مشاعرې پروګرام کو ادبي پروګرام یاد کړو میوزیک موسیقي پروګرام شو نو هغه خلک راټول شي التکینی او خوندم کوي څومره چې مونږ ګورو او تاسو غونډه مشرانی د دې ځای نه خلک سپانسر کی ادیبانی شاعرانی اغال ته بوزي الته خلک وته خوشاله شي د غوشي لکه دا چې مین خبره پدې کې دا اتفاق ته ضرور ولې چې زموږ ملک پدې باندې تاسو څنګه وی چې په نور ملکونو یا نور قانون داسې نه کوي صرف زموږ د پښتانه کې دا ډېر خپل دغه خبره ده حاجی نور خان یا اخیری پښتنه نور خان صاحب کومه روزګار لا قطر تتل پکار دي کنه تاسو وایي چې اوس هم د خلک راځي کنه اوس هغه سي دور نشته دي زه افتاب درتلی شول تر کار روزګار بالکل زه دا بیا چې روزګار په لحاظ باندې زه بیا چې ټول ملګرو نه یا هم موږ غزي کې وخت تر کړای دی صحیح او خو بالکل میږي د منه کوي قطر لکه د موږ چې دویم کور وي ډېر په حقیقت سره زه د قطر د حکومت دغه عوامي ډېر ته شکریا ادا کوم ویلې چې غزوی چې د ټولو ملکونو نه زیاته توجه پاکستانیون ته بیا خاص کر پښتانه ته ورکړي دي هغه ځکه چې ګورنمنت کې کومه داسې ادارې دي مثال په تور هغه ځکه آرمي شولا یا پولیس زوی چې 30-40% نه زیاتره پښتانه چې کوم دي هغه کې ډیوټیانه کوي صحیح لکه صرف هغه پښتانه وخلي کنه صحیح او هغه خلک چې کوم دي ټولو نه زیاته توجه پښتانه طرف ته دي و دغه لکه هغه خلک چې کوم د قطر خلک دی حکومت دی عوامي دي لکه دا د زړه نه صفه خلک دي و لکه تور خلک نه دي کنه صحیح او مين لري زمو خلک مين لري محبت دی هغه په وجه باندې زویا چې ټول نه د قطر کې روزګار ډېر ټیک دی او چې څوک کوغه او چې څوک تلای شي او تاسو خبره وکړه تاسو راته موږ ته ویلکم یې ان شاء الله چې کله به روزګار شروع بیا درځو ډېر مننه جی نور خان صاحب ډېر خوند وکړ ان شاء الله بیا هم تاسو زموږ داسې پروګرامونو ته راځي چې زموږ دلته زبرګي ورځې دي او مختلف پروګرامونه زموږ د پی ټی وی سنټر نه په خبر سنټر نه وړاندې کیږي نو ان شاء الله بیا هم تاسو داسې ټایم واسه موږ چې کله پاکستان ته راځي وخت راکړي صدر ته ډېر زیاته مننه بالکل مې خبره تر کې د ملک نور خان وزیر صاحب سره هغه چیرمن پښتون سوسایټي قطر دوحه ایسر خبره تر په دغه لړ کې کېدلې صبره پښتنو ته ستونزو کشالي دي صبره د روزګار د صبره اړه باندې خبرې اترې وشوې کله ګران مینوالو زلبیا هر کله تاسو ګوره پی ټی وی نشه خبرونه د پیښور څنګه نه خبرونه پروګرام کې زلبیا زم تاسو قربان محمد افتاب او مسعود ملګری ورکی فوزیه بخاری او للرو مینوالو چې حمدونات پروګرام بس تاسو خوښ شوي محرم زبرګي ورځ شپه روانې دي زمونږ چې څومره هڅې څومره کوشش دغه سي عقیدت پر ځوانه به وړاندې کوو او تاسو ګوره به تاسو خوښوي او د خبرونو مخ کې چې موږ سره په سټوډیو کې کوم ملما موجود ملک نور خان وزیر صاحب موجود او ایسره د قطر زموږ کوم پښتون سوسایټي د دای حواله سره خبرې اترې وشوې او دا په دې وجه چې زموږ په ملک کې چې څومره خلک دي ای بار روزګار لاړ شي په مختلف ملکونو کې هغه اوسېږي نو هر چاته مسلې راځي اول چې زه لاړ شم نو ماته لارې ګودرې نه معلوم زه مسلې لکه
نور خلک چې لاړ شي چا سبق نه ویلي چا دغه نه ویلو نه هغې ته 100 قسمه مسلې یا که هلته کې اوسېږي او بیا ورته څنګه چې زموږ مېلمه وي نو ډېرې داسې مسلې وي چې هغه ورته راپېښې وي. بهرحال قدرمنو کتونکو ستاسو ټولو ډېره مننه چې تاسو موږ سره څنګه چې آفتاب هم ذکر وکړو چې د محرم ډېر د احترام د شپې ورځې دي په دغه حواله باندې موږ تاسو ته مختلف پروګرامونه چې دي هغه وړاندې کوو او کوشش دا هم پکار دی چې څونه خیر ښېګړه موږ نورو عبادتونو سره سره کولی شو. نو دومره ښه خبره ده. آفتاب څه نومونه هم راغلي دي هغه به هم پروګرام کې شامل کړم ځکه چې هغې به ناستې وو انتظار به کې د نومونو. یو خو په پېښور کې ډېر مزېدار باران وشو او شروع دی اوس هم جاري بس الله دې بجلي ټینګه کړي. آمین. ځکه چې کله هم باران کېږي نو باران ته خلک خوشحالېږي او باران که لږ وختي شوی نو خلکو به ځان له مختلف څیزونه د خوراک پخ کړي. خو بهرحال اوس هم خلک چې کوم دي چې څوک انجوای کوي باران مختلف طریقو سره انجوای کوي. څوک پکې خوراکونه پخوي څوک پکې بهر وتې دي او خوشحالېږي ورته ښه خبره ده. الله دې همدغه خوشحالیانې زموږ د ټولو نصیب کړي. جویریا د موږ سره د پېښور نه او جویریا وایي چې زه ناست یم ټلویزیون ته او څو نومونه دي هغه پروګرام کې شامل کړي. جویریا کله چې هم تاسو میسج کوئ ټلیفون کوئ ستاسو نومونه به ضرور پروګرام کې شاملیږي بلکې د ټولو خلکو موږ نومونه چې دي خامخا شاملو. تاسو سره رابعه بیبي ده او آمنه بیبي ده او جویریا وایي چې آمنه بیبي چې ده هغه زما مور بیبي ده. نو ستاسو مور ده نو ځکه ورته ډېر ډېر سلامونه. الله تعالی دې ژوندی لري او الله تعالی دې وله روغ صحت ورکړي همیشه ستاسو په سر باندې دغسې قایمه وي. او تاسو وایئ چې رابعه بیبي چې کوم ده هغه زما خاله ده. خاله چې ده نو د مور خور وي که نه ما خو نه دي ترور ورته هم خلک ته ما ته وایې چې یاره تاسو نه زه درته وایم نو خاله چې ده یا د مور خور ته ویل کېږي. ترور هم ورته خلک وي. د پلار چې کومه خور وي هغې ته هم ترور ویل کېږي. ترور هم ورته ویلی شي لکه ترور دواړه ته ویلی شي او ببو هم ورته ویلی شي. ببو هم ورته ویلی شي. نو اوس ورته دا په کور کې ببو وایي که نه ترور ورته وایي دا دې ته پته وي. خو بهرحال دې سره د دې کزن هم ده میوش او جویریا وایي چې میوش چې ده نو دا ما باندې ډېره زیاته ګرانه ده او یو پروګرام هم ګوري. ستاسو له ټولو ډېره مننه جویریا ستاسو د رابعه بیبي د آمنه بیبي او د ښکلې میوش چې تاسو پروګرام کې شرکت وکړو. همدغه رنګې پروګرامونه ګورئ او پروګرام کې شاملېږئ. ډېره مننه ستاسو قدرمنې اوسئ. صحیح. نو دا څو کال بیا هم زموږ ملګري دي هغې ډېر خواهش لري او دا د وختي دې پورې خبرې کېدل لکه زموږ مسافرونه چې بهر څومره ژوند کوي لکه د هغې په کشالو په ستونزو باندې خبرې اترې کېدې هغې ته خامخا د یو سوسایټۍ یا د یو کمیونټي ضرورت وي. که تاسو هلته کله روزګار شروع کړې او تاسو سره د زړه د لګولو یا چا څه خبرو یا داسې ماحول نه وي زما خیال دی چې یاره میاشت دوه تېروئ نو یا به راتښتئ یا به لیوني شئ. صحیح خبره. ځکه چې په کمره کې یوازې چې د روزګار راځئ او چا خبره باره باره کمره وي یا 10 بای 10 کمره وي او پای کې 2-3 بیډه واغه دغه وي. بل خبره دا ده چې هلته څومره مسافر هغه 32 کټونو کې وي یا دغه وي چې کوم سړی ستړی راځي نو هغه مخ به ته په رڼا کې صرف وینې په رڼا کې به هغه په روزګار باندې او نور چې د شپې د ماسوتنې څه ټیم راځي به لایټ به بند وي هر سړی به خپل کټ ته خیجي اسما موبایل کې مخکې پته نشته چې د دې خلکو څه مشهوره وه. اوس خو دا هر چا ته وای فای ده او نټ او هغه لګېدلي بس پټ پټ په موبایل کې اسانۍ راغلي. نو دا ده. بل دا ده چې مشغولاګانې چې دا قسمه زموږ د خلکو نه وي نو بیا روزګار نه کېږي. صحیح. نو پکار ده چې زموږ څومره مسافرونه دي. بل په دې خبره باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره هلته څومره هم دغه کېږي کشالې شوي ستونزې شوي مرګ جوبله وشي دا خلک خپله چنده اچوي. چنده واچي هغه کم چې دغه فیملی د متاثره فیملی وي یا کم خلک وي چا څه مسلې شوي نو هغې کورنۍ ته یارولیږي یا بهر خدای دې نه کړي که چا داسې دغه وشي مرګ وشي داسې مشکل راشي یا بیماري وي ډېر زیات ګران کار دی. ځکه هلته چا سره تا سره رور نه وي پلار د سره نه وي د تره زوی د سره نه وي. ډېر خوشقسمته خلک چې یاره هغه سره دغسې د خپل کلي خلک وي یا دغسې یاران دوستان وي ورسره یا د هغه ځای چې ته ماما او تره زوی چې هغه په درد باندې دردېږي ګینې داسې به یارو مددګار به پروت دی. نو د دې نه د الله تعالی هر مسافر ساتي او هغې بیا دغه مرګ جوبله شي چې وشي نو هغه بیا ډېره غټه بالکل آفتاب ژوند چې دی نو هغه خو ډېر خلک تیري خو په صحیح معنو کې چې کوم ژوند تیرولو مقصد دی یا واقعي چې انسان دا وي چې ما ژوند تیر کړو نو هغه زما په خیال کې د نورو خلکو په خدمت کې ده. بله خبره دا ده چې اکثر موږ خلک دا وایو که نه چې اوس چې دي خلک ډېر پریکټیکل شوي دي تر څو پورې چې د بل کس نه فایده نه وي نو تر هغې ته په کار نه راځي. خو دا ځینې خلک څنګه چې زموږ میلمه دلته موجود او یا هغې سره بېشماره نور خلک دي دا زما په نظر داسې خلک دي چې دا ډېر ستر خلک یا ګریټ خلک په دې دي چې دی بغیر څه غرض نه بغیر څه لالچ نه خپل کار روزګار د دې ځان له یو خبره ده خو د دغه خلکو په کار راځي او بیا د پښتنو چې یو پښتون د بل پښتون په کار راشي زما په خیال کې هغه بیا په مسافرۍ کې نو دا یو ډېره غټه خبره وي.
وختي ما هغې ته ووایي که نه چې خوشحال بابا هم ګیله کړې ده چې په پښتنو کې هغه اتفاق نشته دی. نو اتفاق چې دی نو دا که واقعي په موږ خلکو کې راغلو نو ډېر داسې ستونزې یا ډېر زموږ داسې مشکلات چې هغه موږ ته راپېښ دي هغه به حل شي. خو چې کله موږ د خپل وطن خبرو کوو دلته کې نو اخو اسې خلک یو بل باندې بد لګي. خو بیا دا مسافري بیا داسې یو څیز دی چې دی کې انسان هغوی که نه وي زړه چې دی هغه هم ډېر زیات نازک شي او څوک یې ویم نه هلته کې نو بیا د دې کوشش دا وي چې داسې پښتانه خلک وګوري چې هغوی سره ناسته پاسته وکړي ځکه چې یو خو د بل انسان په ژبه باندې پوهېدل چې کله په بهر ځایونو کې تاسو د خپلې ژبې ویلو یو کس ملو شي نو په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله شي. بیا خپل رسمونه رواجونه کلتور او بیا چې دا خلک زیات شي څنګه چې تاسو وایي چې هلته کې ادبي پروګرامونه یا د موسیقۍ پروګرامونه دي ناست وي او هغه بوریت یا دا سیزونه کمیږي پې نو دې سیزونو ته دا خلک خوشحالېږي. او زه دا وایم چې پروفیشن یا کار چې دی یا یو شعبه هغه خپلول پکاري چې کم کې د انسان دلچسپي وي یعنی یو سیز په زور باندې په ځان باندې بدن ګوره یو کار چې هغه د یوې د 2 ورځې نو بیا خو بنده برداشت وکړي چې زه خیر دی دا کار د 2 ورځې زه به وکړم. خو چې کله د ټول عمر دپاره یو پروفیشن وي یا یو جاب وي یا یو شعبه وي نو هغې کې چې تر څو ستا دلچسپي نه وي تر څو دې پکې مینه نه وي تر هغې پورې د وخت نه مخکې بوډا کېدو والا خبره ده. نو ډېر خلک موږ وینو ګورو چې مخکې خراب شي. تاسو ماما یادوي اوس دا دغه خبره یادوم غمونه ډېري که نه د هر چا که تاسو داسې اشاره ورکوئ د خوشحال بابا خبره تاسو که خوشحال بابا وایي اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو. تاسو ور اتفاق خبره کوئ نو هغه وایي چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړو. بالکل نو هغه وایي چې یاره که په پښتنو کې ما سره صرف اتفاق او دا ځکه چې هغه سره همدغې خلکو روغ وستو خپل د کام خلک یې وي څه ملګري وو هغې دلته نه بندي کو د دې ځنې بیا رتمبرو بیا پای کې هغه جلا وطنۍ او په کېدو بند کې هغه خپل ژوند تېروي او هلته بیا هغه مختلف کم درد او کم هغه پې چې تېر شوي نو هغه لیکي نو هغه په شاعرۍ کې ځکه داسې که هغه صوفیزم وګورئ که دغه حاکمیت دغه وګورئ هر څه هغه په هغه کې موجود دي. نو دا خبره د اتفاق کېدله چې په موږ خلکو کې اتفاق نه نو مونږ ډېر کامونه زموږ په پښتنو کې بیا داسې هم شته دي چې هغوی په یو بل باندې بیا په خپل خلکو باندې ډېر نازېږي ډېر ویاړېږي هغوی خوښوي د خلکو دغه چې خپل کام دی دا زما د کام سړی دی دا زما د ټبردارۍ سړی د سره زما زیزوالي ده دا هر کام کې وي خو پیسه یا داسې بعضې نوم څه خبرې پکې راشي چې هغه ډېر خواږه خلک دغه کړي. بالکل نو زه وایم چې یاره اکثر د معیشت چې کوم دی نو دا وي داسې یو څیز دی چې دا د جنگ جګړو یو ډېره غټه وجه ده که نه وي د هسبنډ وایف منځ کې هم چې وګورئ چې ډېرې جنګ جګړې دي نه هلته کې موږ ته حساب کتاب یا معیشت چې کوم دی هغه مخې ته راځي چې پیسې نشته دي. نو دا څیزونه چې کوم دي واقعي دا په کامونو کې دا په خپل خپلوانو کې په ورورولۍ کې ایون ډېرې خوږې رښتې دا موجوده چې کوم دا زموږ باندې حالات کم تیر شو اوس خو شکر دی ډېر ښه طرف ته څیزونه روان دي دا کرونا یا دا وایرس چې کوم دی د دې په وجه باندې به تاسو کتلي نه صرف زموږ په ملک کې بلکې په ټوله دنیا کې د معیشت په حواله باندې داسې یو تباهي راوستله چې د خلکو هغه کاروبارونه ایون دغې چې کوم جابس دي هغې هم تباه او برباد کړو بلکې دې سره سره د خلکو چې کومې ډېرې خوږې یا نازکې رشتې وي هغې کې هم ډېر زیات داسې مشکلات راوستل چې خلک یې د یو بل نه بیل کړل. مختلف ملکونو کې تاسو هلته کې د یو سروې مطابق طلاقونه چې کوم دي هغه وشو ښځو ته ځکه چې د فیملی دغه وایلیشن ډېر زیات بالکل د فیملی او یا ډومestic وایلنس چې کوم دی هغه ډېر زیات شوی په دغه ورځو کې ځکه چې خلکو نارینه چې کوم دي هغه هم په کورونو کې وو زنانه هم په کورونو کې وې کارونه ونه نو هغه دومره د یو بل لپاره خاوندارو خو کارونه کړي دي په دغه ورځو کې نو ټیک ته چې چا کړي دي ساس رنګ نه خو سم کړي دي لوښي وینځل وړه به هغه ګور ترکارې کور نو دا تاسو مو چې روزګار وو هغه کارونه هر چا کړي دي لوښي مې وینځل وی وړه مې واغلی دا ګور لاس په زور خسته پاک شو ځنې خلک پکې بیا داسې مو کنه او ځنې سړو ته بیا خپل خوځوم وی کنه چې دا بیا زی لاسونه وینځي هر 15 منټه پس نو دوه لوښي ور سره وینځي چې زی بس نو لاس سي وینځي لوښي ور سره وینځي نو داسې واقعیت هم پکې راغلي دي. بل طرف ته موږ ګورو چې داسې خلک هم شته چې هغې پکې ډېر ښه کارونه وکړل لکه مثلا ډېرو خلکو مطالعه وکړله د ډېر ښه کتابونو ډېرو خلکو موږ وکتل بالکل صابونونه ډېر په بلیک باندې خرڅ شو سینیټایزر ډېر په دغه باندې بل اړخ دی ماس کورونو کې خلکو جوړ کړ چې نه کته
نو ډیرو خلکو پکې فایده هم پکې چې کوم خلکو کوله ډیر خلک داسې وي کنه هغه داسې طبیعت وي چې هغه د خلکو د مشکل حالاتو هم فایده اوچتي نو ډیرو خلکو پکې دا فایده مو چې کړل خو بهر دا زمونږ یو اجتماعي یو مسله ده چې زمونږ اجتماعي سوچونه چې دینو هغه ټیک نه دي او خاص توګه باندې داسې خاص موقع مونږ ګورو چې اوسیز ګران شي نو هغه د ډیرو دکاندارانو یا د ډیرو خلکو دا کوشش وي چې هغه سٹور کی چې هغه بیا لږ لږ روباسي او خلکو باندې خرڅي خو بهرحال حکومت په دا حواله باندې هم هلې ځلې خپلې همیشه کړي دي او کوي زمونږ خلک چې کوم دي یا انډسټریلیست دي یا داسې کاروباري بزنسمین دي یوازې دا خبره نه ده چې هغه صرف دا راشننګ کوي او په داسې موقعو باندې هغه سټور کې ورای نه دي بیا فایدې والي ټیک ده هغې په ناب تول کې دا کمې دا زموږ د شعورونه دغه دی لکه که په تول کې وګورې خامخا اوس که په یو شي باندې یو کیلو یا 1 kg لیکلي وي نو تاسو ورته ماته نه ښکاري چې دا به 1 کیلو خیږي یا داسې نور داسې دغه دي خر هغې کوالټي خرابول هغه پیکینګ کمول او پته ورته ولي چېرې په 15 روپۍ یو شی ملاوېدو مخکې پای کې مقدار څومره اوس یې په 15 روپۍ یا په 10 روپۍ ورکوي نو هغې مقدار یو په نیمه راکم کړي تاسو به هغه په هغې ریټ کې ملاویږي خو مقدار مسله به یې ډېره زیاتوي بل کوالټي هم خرابوي دا بار خلک چې دا برانډډ هر څه ته زموږ خلک خوشحالېږي چې څومره پراډکټس دي یا که فوډ دی یا ګارمنټس دي یا شوز دي یا بل څه ته هر سړی هغې ته خوشحالېږي خو د دې وجې نه ورته خوشحالېږي چېرې یو کوالټي خو کم از کم خلک ماله راکوي چې زما پیسو چې کومه ویلیو ده کم از کم خو ماته میلو شي کنه خو خفګان خبر خو بیا دلته دا ده چېرې تاسو خو ویلیو هم ورکوئ پیسې ورکوئ خو هغې دغه تاسو ته هغه نه میلاویږي نو دا بیا سړی ډېر زیات خفه شي چې یاره ما خو پیسې مې پوره ورکړې ګران مې واغوښتو ریزنینګ مې ورسره وکړو ریټ مې ورسره ونه کړو او بیا ما ته هغه شی میلو نه شو د افسوس خبره بیا ده بلکل او زموږ دلته کې خاص کر چې کله موږ د پېښور خبره کوو تاسو آفتاب دیګر خانو طرف ته به تللی مې لاړ شئ بلکې دا نور مارکیټونه هم یو ځل ما ته خپله دغسې یو اتفاقي یو زه تر اوسه پورې چې کله دا واقع رایاده کړم نو ځان له قصور کوم چې لکه تا ولې داسې یو کار دی کوه ولې داسې ماشوم هغه راغی خو ډېر شمپان ورسره ما ته وایي چې بخښنه غواړم ما ته وایي چې دا مې د یو دوکان نه پټ کړل او دا د دې دونه قیمت او دا دونه کې واخلې که نه نو ما ورته چې دا دې ولې را پټ کړی غلط کار دی وکړو ښځه صحیح شوه زه په څو یې خرڅې موږ خو بیا دغه ته خو خوشحالېږو که نه بس هغه ما واخیستله نو فیملی کې را سره کسان هغوی وایي چې ناسې نه ټیک نه مننه څنګه نه ماشوم دی هغه وایي چې او هغه چې په کوم ایکټینګ کې یا په کوم سټایل کې هغه راغی او هغه ما باندې چیز خرڅ کړو نو زه چې کوم خوشحاله وم چې بس ما خو نن پوره مارکیټ کې ګټه ما کړې ده او چې کله مې هغه په کور کې وکتلو نو هغې کې ټولې اوبه وې صحیح ټولې اوبه خو پیک به پلاستیک پیک به بالکل نه بالکل پیک لکه څنګه چې نوې سیزونه میلاوي نوې شیمپوان میلاوي خو هغې ټولې اوبه وې خو دا واقع چې زه کله هم رایاده کړم نو زه یم چې بس دې کې زما خپله نو تاسو په چا خرڅ کړو چېرې ما نه ما به څنګه خرڅ کړل ما خو کړو دا کله کله دا اتفاق کېږي او دا زموږ چې دې عمر نه یا د ماشومانو نه په دې ګوتو باندې سر شي نو زما خیال دی چې هغه بیا نورې چې وخت راځي بالکل نه دي پکار داسې خیر خبرې اترې تر دې دم پورې کېدي لرو چې زموږ خپرونې زموږ نورس پروګرام به ستاسو خوښ شوي محترمه ورځې شپې دي او یو ښکلی غوندې پروګرام بل دی پروګرام نوم دی اولسي مرسیې دغه طرف ته ځو د دې پیش کوونکی نواب علي موږ د راکړي اجازت انشاءالله بیا ملاویږو په نور پروګرامونو کې تر هغه وخته پورې د الله په امان او صبر